تازه خبر افغان ځواکونو هغه کوتل موندلی چې علیپور پکې پوځي وسایط ساتل د چې افغان ځواکونو له علیپور څخه څومره موټر نیولي دي په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. افغان امنیتي ځواکونو هغه کوتل موندلی چیرته چې تروریست علیپور او ډلې د افغان امنیتي ځواکونو 15 موټر پټ کړي وو. افغان پوځ وایي چې دوی د وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ملا یعقوب په کوتل کې د تروریست علیپور له لورې کارول کیدونکي کوتل موندلی دی. په دې کوتل کې علیپور د افغان پوځ ټول 15 عدد پوځ وسایط پټ کړي وو چې په دې 15 موټرو کې 3 دانې رینجرې، 1 دانه حاموي او 1 انټرنیشنل موجود دی. دا 203 تندر قلی اردو چې د جنوب ختیځ په 2 ولایتونو کې فعالیت کوي په بامیانو کې لګیا دی او د علیپور جنایتونه بربنډوي او سیمه ډیر په احتیاط سره تصفیه کوي. علیپور او د هغه تروریستي ډلې چې څو اونۍ وړاندې د افغان پوځ یوه الوتکه یې نسکوره کړه او 9 تنه پوځیان یې پکې شهادت باندې ورسول، د ایران له لورې هر اړخیز ملاتړ کیږي. دغه ډله چې په افغان حکومت کې دننه د ځینو هزاره سیاستوالو ملاتړ هم له ځان سره لري، په وردګ ولایت کې د کوچنیانو او نورو پښتنو په قتل هم تورنه ده. د دې تروریستي ډلې مشر علیپور تر دې وړاندې یو ځل افغان پوځ ونیوه او لاس تړلی کابل ته راوړ، خو په کابل کې د ولسمشر غني دوهم معاون او نورو پردي پالو رسنیو دې پیښې ته قومي رنګ ورکړ. هزاره قوم یې لارینونو ته وهڅاوه او په پایله کې علیپور بیا د سرور دانش په ضمانت خوشي سو. که څه هم علیپور ژمنه کړې وه چې بیا به هیڅکله وسلې ته لاس نه وروړي، خو چې څنګه خلاص شو نو سمدلاسه یې بیرته د خپلې ډلې سره یو ځای شو او په سیمه کې په تروریستي کړنو لاس پورې کړ. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.